السلام علیکم ګرانو دوستانو. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. بیا هم ښه راغلاست زموږ یو بل درس ته. ګرانو دوستانو، کومه موضوع مې چې نن تاسو ته راوړې ده هغه ډیره مهمه موضوع ده په فرانسوي ژبه کې، چې روزانه خو څه کې چې هره لحظه او هره شیبه مونږ سره کار لرو، چې هغه څه شی دی؟ ساعت ویل دي. چې موږ په فرانسوي کې څنګه ساعت ووایو، څنګه چا نه پوښتنه وکړي چې څو بجې دي او څنګه ووایو چې دغه بجې دي، 1 بجه ده، 2 بجې دي، 3 بجې دي. همدغسې او ډېر اسانه دی ګرانو دوستانو، خو لږ بیل میتود لري، لکه ګراماتیک نه دی. باید دا داسې محاوره شکل یعنی خبرو شکل باندې وویل شي. ښه دوستانو، یو مهمه خبره تاسو ته کوم. ګران دوستانو، دا زموږ ویډیوګانې ډېر دوستان ګوري، خو تاسو نه هیله کوم چې کله چې ویډیو ګورئ نو یو لایک او ورکړئ او سبسکرایب کړئ چینل، تر څو زه وکولی شم چې دغه نورو ویډیوګانو ته هم وده ورکوم او دا ویډیوګانې ډېرې شي. او ګران دوستانو، دغه درس نه مخکې یو څو اصطلاحګانې دي، زه تاسو ته غواړم چې هغه ووایم، بعد د هغې نه به ځو چې څه رقم ساعت ویل کېږي. ګورئ، لو توم ګرانو دوستانو، او لو که نه لو توم زمانې ته وایي، لکه وخت، لکه څه رقم زمانې ته وایم، تیر شوې زمانه، راتلونکې زمانې ته لوتوم وایي. دا توم ډېر معناګانې لري. دا توم خو هوا حالت ته هم وایي، بیا به هوا حالت درس کې به تاسو ته دا تشریح کومه، خو دلته زمانې ته وایي. لوغ دا و ساعت ته وایي. سمه ده دوستانو، دا څه وایي؟ ساعت ته وایي، یعنې ساعت څو بجې دي، ساعت دومره بجې دي، دغسې. او بل ته راځو، دلته اون مونتخ ګران دوستانو، اون مونتخ دا چیش ته وایي؟ دا هغه ساعت ته وایي، لاسي ساعت ته وایي چې په لاس کې موږ تړلی وي که نه، په انګلیسي کې ورته واچ وایي. او دغه دویم چې دی اون اغلوژ، هغه میز په سر چې کوم ساعت ایښودل شوی وي یا هم دیوال کې، دې ته څه وایي؟ اغلوژ. دغه د ساعتونو نومونه یې زده کړئ ګرانو دوستانو، تاسو په ذخیرې لغات کې هم اضافه شي وکیبلري ورته وایي. دلته اوس درس شروع کوو، د سوال په شکل شروع کوو، ځکه تاسو ما ډېره غوښتنه کړې وه چې درس په سوال شکلونو موږ تاسو ته زه باید تاسو ته رامخته کوم. ګورئ، اول سوال ته وګورئ، کلور اتیل. کل سو معنا ورکړئ دلته، ښه، کل کوم معنا هم ورکړئ، خو دلته کلور څو بجې اتیل دي. کلوغتیل څو بجې دي، هر چا نه پوښتنه کوي کلوغتیل څو بجې دي، 2 بجې دي. صحیح شو. بیا درته په راتلونکي دغه کې دغه صفحه کې معلومیږي چې بیا د دې ځوابونه زه تاسو ته وایم، همدې کې هم تاسو ته ویلم. کلوغتیل اله دوزوغ دا 2 بجې دي. صحیح شو، اله دوزوغ 2 بجې دي، دغسې ځواب کې ووایي. د دویم سوال ته وګورئ، دویم رقم سوال کول ساعت دپاره، ساعت پوښتنې کول دپاره. ګورئ، اله کلوغ دا څو بجې دي، اله کلوغ څو بجې دي، دغسې هم تاسو پوښتنه کولی شئ یو چا نه چې ساعت پوښتنه وکړئ. هغه ډېر رسمي او مؤدبانه چې په دفترو کې استعمالي کېږي. اسکو ووز اوی لوغ، آیا دلته څه معنا ورکوي؟ آیا تاسو ساعت لرئ؟ یعنې په دې معنا چې څو بجې یو چا ته وایي ته ساعت لرئ، یعنې په دې معنا چې دا درنه پوښتنه کوي چې ساعت څو بجې دي، نو په دغه شکل کې به فرانسویان بیا سوال کوي چې څو بجې دي. ګوره، اسکو ووز اوی لوغ، آیا تاسو ساعت لرئ؟ سیل وو پلې هیله کوم، سیل وو پلې هیله کوم معنا ورکوي. سیل وو پلې که نه، لکه په درنښت هیله کوم. یو طریقه دا ده. او بل طریقه، ګورئ، اوس یو چی شي په اړه پوښتنه کوي چې دا څو بجې شروع کېږي، څو بجې ختمیږي. اکیلوغې لا کلاس، اکیلوغې لا کلاس، صنف په څو بجو کې دی. اکیلوغ په څو بجې دی، لا کلاس صنف، لا کلاس صنف، صنف په څو بجې دی، اویتوغ په 8 بجو کې دی. ګران دوستانو، حساب باید تاسو ته زده وي په فرانسوي کې. دغه درس ما په دې د حساب درس ما په یوټیوب کې تاسو ته اپلوډ کړی دی. تاسو کولی شئ زما یوټیوب ته دننه شئ او د حساب درس پیدا کړئ. هلته ما واضح لیکلی دی 1 2 3 حساب حساب په فرانسوي کې، هغه تاسو پیدا کړئ او وی ګورئ که چېرته په حساب نه پوهېږئ. او که پوهېږئ، ګوره، اویتوغ یعنې درس څو بجې شروع کېږي، کلاس څو بجې شروع کېږي، 8 بجې. راځو بله موضوع ته. اوس نور بعض اصطلاحات دي چې زه تاسو ته ښیم. اون سیکوند، ثانیې ته څه شی وایي؟ سیکوند. دلته سیکوند، دلته سی راغلی دی، خو زه ګاف په شان تلفظ کوم، دا د دې خپله اصطلاح ده. اون سیکوند که نه، اون سیکوند یعنې یوه ثانیه. هغه دویم ته وګورئ،
minute كنا une minute يو minute يو دقة minute ما إنجليزي كم minute ده شو une heure يو ساعات une heure يو ساعات توي une يو توي كنا une heure يو ساعات. ګرانو دوستانو 12 بجې ورځ ته په فرانسې کې چې وایي دوی خو ځان ته اصطلاحګانې لري. اوس د زوغ چې د 12 بجې ته وایي خو دوی به میدي ورته وایي. صحیح شو میدي ماسپښین ته وایي کنه غرمې ته هم څه وایي میدي. او ناوخته شپې ته یعنی د شپې 12 بجو ته چې دلته په فرانسې کې ورته 4 بجې وایي کنه دې ته چې وایي منوي. ګورئ منوي منوي او کارت 15 دقیقې ته چې وایي écart écart اخر کې دا ټینه تلفظ کیږي بخنه سره écart 15 دقیقې ته وایي پاو چې ورته وایي کنه پاو وخت شو moi l'écart 15 دقیقې یعنی 15 دقیقې پاتې یو چې شته کنه یعنی 15 دقیقې کم moi l'écart 15 دقیقې کم کنه مو کم ته وایي moi l'écart 15 دقیقې نه کم دا موږ تاسو استعمالو کنه په خپل پښتو ژبه کې. او ا دیمی نه دی ښه ا دیمی دی دلته دا ا دیمی ویل کېږي دغه اصطلاح د فرانسوي کې راغلی ده تاسو هم نیم ته چې وایي لکه وایو کنه چې شپږ نیمې بجې دي 16 et demi شپږ نیمې بجې دي ا دیمی یعنی 10 دقیقو ته وایي نیم ته وایي. صحیح شو دغه اصطلاحګانې زده کوي. او یو بله موضوع دلته تاسو ته زه وایم د په ساعت کې زه تاسو ته په سکرین کې ښیم دغه حلقه ساعت وګورئ تاسو به پوهیږئ پې دو ماتا لکه وایي چې 700 بجې دي به وایي چې 16 دو ماتا شپږ بجې د سهار دي 6 بخښنه سره 16 نو 6 او د که ماسپښین وایي دو 13 یوه بجه ته 13 وایي که نه حساب ته ورشئ وګورئ یوه بجه لکه اونوغ چې ورته وایي د لاپخمیدي د ماسپښین د لاپخمیدي د ماسپښین دغه بجې دي. او که د مازدیګر نه وروسته لکه وایو 17 15 بجو ته 17 دو سوار 15 بجې د مازدیګر یا هم هغه ماښام. ګران دوستانو په دې ساعت کې تاسو وګورئ دغه ټول ما تاسو ته په دې ساعت کې په نښه کړي دي تاسو کولی شئ چې هغه استعمال کړئ. راځو بلې موضوع ته ګرانو دوستانو بعضې مثالونه ما تاسو ته وړي. یو بجې ته چې شی وایي ګوره il est une heure شی ده quelle heure a-t-il il est une heure یوه بجې ده څو بجې دي یوه بجې ده quelle heure a-t-il دو بجې ته وګورئ il est 2 heures دلته لیزون کېږي د ایکس که نه اش خو نه ویل کېږي اوچ سره چې کېږي دلته به لیزون کېږي. ګورئ il est 2 heures دوه بجې دي quelle heure a-t-il il est 2 heures په درې بجو ته وګورئ quelle heure a-t-il il est 3 heures دلته لیزون کېږي 3 heures چې 3 بجې دي. په دې 15 بجو ته وګورئ quelle heure a-t-il څو بجې دي il est 5 heures 10 دا څو بجې 15 دقیقې دي که نه il est 5 heures 10 15 دقیقې دي. دې بل ته وګورئ quelle heure a-t-il il est 6 heures 25 شپږ او 15 دقیقې دي. صحیح شو 12 بجو ته وګورئ quelle heure a-t-il il est demi 12 بجې دي دیمی خو مخکې ما تاسو ته ویلې که نه دلته راغی ده. او بل ته وګورئ وایي چې quelle heure a-t-il څو بجې دي il est minuit دا نیمه شپه ده یعنی 12 بجې د شپې دي یا 40 بجې دي. همدغسې ګرانو دوستانو د دې نه پس تاسو ته نور اصطلاحات هم دي چې زه غواړم هغه تاسو ته تشریح کوم او تاسو ورته غوږ ونیسئ. کوم اصطلاحات چې مخکې ما تاسو ته ویل اوس پاو وخت څنګه ویلی شو وایي چې پاو وخت پاتې دی پاو وخت تیر دی که نه 15 دقیقې پاتې 15 دقیقې تیر دي دغه به زه تاسو ته وایم په ادامه کې. ښه ګرانو دوستانو 7h15 ګورئ دغه 7h15 کې دغه اش په منځ کې راغلی دی دا په فرانسې کې دغه میتود چې راځي په نورو ژبو کې وګورئ 2 ټکي راځي خو دلته به اچ دغه انګلیسي اچ فرانسې کې ورته اش وایي دا اور یعنی ساعت معنا ورکوي یعنې 9 بجې 15 دقیقې دغسې ښه. او اوس ګورئ تاسو ته زه دغه میتودونه ښیم چې مخکې مې تاسو ته ویلو il est 7h15 وایي دا 15 دقیقې دي که نه لکه بخښنې سره 9 بجې او 15 دقیقې دي. دغسې موږ دغه میتود هم ویلی شو 7h15 هم ویلی شو. صحیح شو دواړه میتودونه ویلی شو. دې بل ته وګورئ 9:30 بجو ته وګورئ il est 9h et demi
یعنی ادمي مخکې ما تاسو ته ویلو چې نیم ته وایي که نه، وایي 9:30 بجې دي، داسې ویلی شئ 9:30 هم ورته ویلی شو. او د بل ته وګورئ لکه 15:45 دقیقې چې دي که نه، ele moins quart، ele moins quart، ele moins quart یعنی دا پاو کم، یعنی پاو کم څو دي؟ پاو کم 11 بجې که نه، 15:15 څو کېږي؟ ele moins quart 11 یعنی دا پاو کم 11 بجې دي. او دغه بل ته وګورئ، د بل ته وګورئ 1:50 دقیقې که نه، نو 1:50 دقیقې چې شي نو بیا به څو دقیقې پاتې؟ 10 دقیقې به 2 ته پاتې. اوس دا په فرانسې کې څه رقم موږ وایو وګورئ، ele 12 moins 10 وایي دا لس کم 2 بجې دي. ګورئ دلته بیا سرچپه بېرته معنی کېږي پښتو کې که نه، moins 10 یعنی لس کم 2. ګرانو دوستانو دغه د درې مثاله مې تاسو ته په دې میتود کې ویل، تاسو کولی شئ دې نه خپله اوس تاسو مثالونه جوړ کړئ چې پاو باندې ته څه شی وایي، پاو کم ته څه شی وایي، او لس باندو ته څه شی وایي، او لس کم ته څه شی وایي. او همدغسې مخکیني مثالونو کې مې چې ویلی که نه، لکه 15 دقیقې او 15 دقیقې، په دغه سیستم هم تاسو ویلی شئ. ګرانو دوستانو دغه و زموږ نننی درس د ساعتوالي میتود همدغسې ده، دې نه ډېر شی نشته په فرانسې ژبه کې. تاسو کولی شئ چې دا اوس په 12 ساعتو کې 4 ساعتو کې شی کوي، خپل ځان سره لکه 1 بجې نه شروع کړئ تر 12 بجو پورې، 12 نه تر 4 شپې پورې ځان سره تکرار کوئ په فرانسوي میتود باندې که نه. نو چې یو ځل هم تکرار کو تر 4 ساعتو پورې، نو بیا هر چې د تاسو په دې کې د بندګۍ او سوال کولو طریقه خو په دغه اول سلاید کې مې تاسو ته ویله. مننه ګرانو دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زما ملاتړ وکړئ. ډېره زیاته مننه. د الله په امان.